شان پاچا صاحب سلامونه. وعلیکم السلام ځوانه ستړی مه شې جوړې ښه صحت دې ښه دی صحت مو ښه ده خیرتي ده. شان پاچا صاحب مهرباني اول خو هغه شعر چې تاسو لیکلی دی هغې شعر معنا راته وکوئ او هغې نه وروسته به انشاءالله بیا راځو په موضوع باندې. شعر داسې دی چې ملنګ جان د افغانستان یو ملي شاعر و. زما استاذ و. صحیح ده. هغه ته پاکستاني د هغه وخت وزیر خارجه مو بیا وروسته وزیر اعظم شو. ذوالفقار علي بوټو راغلی و او د داود خان میلمه و په ننګرهار کې. ډېر ښه. بیا داسې چل شوی و چې داود خان ملنګ جان ته ویلي و چې هر څه چې کوئ هغه وکئ خو دا د پښتونستان مسله به نه یادوئ. دا به نه یادوئ. او چې دا میلمه دی ذوالفقار علي بوټو بیا دی خفه کېږي. دا خفه کېږي. ښه. نو بیا ملنګ جان بیا یو په هماغه ځای کې په هماغه وخت په هغه ساعت یو شعر جوړ کړ چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه او د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. پیزوان مه یادوه. ها. بیا یوه مصره داسې پکې وه چې راوړې زولنې چې اول ښکل بیا یې په خپو کړم. بېشکه. نو دا دغه چې کومه څلوریزه ماته ده دا ولېږله راوړې زولنې چې اول یې ښکل بیا یې په پښو کړم د مینې عاشقان را زندان مه یادوه. زندان مه یادوه. بیا یو شی بل هم پکې و چې شمه په ژړا شوه لباسي پتنګان لاړه او وردانګه ملنګ جانه خوږ د ځان مه یادوه. داسې love you ملنګ جان love you. روح شاد روح آباد الله تعالی در جنتونو سردار وګرځوي. زما استاد زما زړه زما ځیګر ملنګ جان استاد. په شاعرانو کې زه ډېر احترام ورته لرم. تاسو شعر یاد کړه زه درته یو دوه بیته وایم هغې نه را دې خوا شان پاچا صاحب راځو په خپرونه وایي زه چې نازولی وم نو بل څوک نازولی و نن مې اننګي د بل څپېړو ته نیولي دي. بیا د بابرزي صاحب یو شعر دی تا ته یې در یادومه چې ستا ذهن کې کښېني تا ته یې زه دا تکمیل کوم وایي زه چې نازولی وم نو بل څوک نازولی و نن مې اننګي د بل څپېړو ته نیولي دي. زه هغه پښتون یم چې هر چا مې احترام کو ولې نن اغیار راته په بدو سترګو ګوري. زه هغه پښتون یم چې هر چا مې احترام کو ولې نن اغیار راته په بدو سترګو ګوري. دیو د قویقاف مې د ګزاره نه ځینې سام کو ولې نن اغیار راته په بدو سترګو ګوري. او سل ځله غلیم مې تر اټکه زغلولی و. د یو بل شعر دی د بابرزي صاحب یو شعر دی. بابرزي صاحب وایي چې د ګیدړو خوراکه شوه د افغان د غرو زمري څوک م رنګ په رنګ ریبي او څوک مو رنګ په رنګ کري او د غازیانو هدیرې به مو یو وخت پردی دیرې شي ما او تا به په تېرېږو په مثال لکه پردي څوک مو رنګ په رنګ ریبي او څوک مو رنګ په رنګ کري. نو بس ستا برنامې ته به راتاو شو. بیرته خبره داسې ده چې د جرګو د مرکو وطن د مینې د محبت او د اخلاص وطن نن په داسې یوې خطرناکې د توطیه ښکار شوی دی چې هم ورور وژنه ده هم افغان وژنه ده او هم موږ خپل تاریخ ته هغه ژمنتیا چې څومره پکار ده چې ژمن اوسو موږ ژمن نه یو خپل تاریخ ته. یعنې مقصد مې زما او ستا نه دی جنګي ډلې چې طالبان دي او که څوک دي څوک چې د عمل قرآنۍ هغه خلک ښیم هغوی درته ښیم. نو هېواد ته چې څوک ژمن نه وي تاریخ ته ژمن نه وي خپل ولس ته ژمن نه وي موږ داسې خلکو ته افغان او مسلمان نشو ویلی چې دا هر څوک زما پلار یي زما ورور یي زما نیکه یي چې هر څوک خبره په دې حد کې ده چې تاسو ځوانان د هېواد د راتلونکي یوه ښه سرمایه یئ. باید تاسو ښه کارکردګي او یوه ښه ذهنسازي خپل ولس او خپلو خلکو ته وکړئ او سینې مو باید ډېرې لویې او یو بل ومنئ یو بل وزغمئ او ډېر په درنښت د یو بل عزت او قدردانۍ وکړئ. ګوره زه تا ته یو مثال در کومه په دې پېښور کې موږ د تفاهم او ملي یووالي په نوم یوه شورا لرله او قومندان عبدالحق په موږ ته د دې شورا مصارف راکول. نو زه د ارتباط او د انسجام د کمیټۍ رئیس وم
نو یو 3 پاڼې پښتو کې خط یې ولیکه ماته دا په 1992 خبره ده هلته کمپیوټر نه و هلته دا د انټرنیټ دنیا نه وه هلته دا د لاس ټیپینګ او یو پېښوري د لاس ټیپینګ کو هغه هم اردو ژبې والا و نو ما دا پاڼې والا ورکړې او کوفی انان د ملګرو ملتونو سرمنشي و نو دا 2 پاڼې ترجمه شوې دا 2 پاڼې دا 3مه پاڼه چې ترجمه کېده د نیمې ته ورسېده او نو د پاکستان خلاف پکې 3 ټکي رااله په هغې کې لیکلي وو چې پاکستان د افغانستان په سیاسي استخباراتي او په نظامي چارو کې د ټولو هیوادونو نه د زیاته مداخله کوي او په افغانستان کې روانه جګړه د پنجابیان او د پاکستان ISI او دا خلک کوي داسې یو 3 ټکي نو د پاکستانی دا کاغذ دستې راویسته د ټیپ نه او ماته په لاس کې راکوي یا دا ټکي بدل کا بل شی درته لیکم ګنې دا زه نه لیکم ما ورته ویل ولې وایي زه خو څه افغان نه یم چې مجاهد یم او جنګ کوم او دا ملک ورانوم زه پاکستانی یم والله دا یو ټکی زه تا ته په $1 ملیون ونه لیکم ولې درته ولیکم بېشکه زه دا نه لیکم دا کاغذونه ما راواخیسته قومندان عبدالحق ته مې ویوړ مالجي صاحب هغې ویل زه افغان نه یم مجاهد نه یم طالب نه یم زه پاکستانی یم زه نه غواړم د خپل ملک خلاف یو ټکی ولیکم نو خبره په دې حد کې ده چې کله موږ خپل هیواد ته ژمن نه شو خپل تاریخ ته ژمن نه شو موږ په ژوند کې ښه ورځ نه شو لیدی یوه شان پاچا صاحب ستاسو خبرې په تایید باندې دا کوو چې موږ همیش خراب شوي د هغه د اسلام له لارې خراب شوي موږ یعنې موږ ته ملا قاري پس راتېر شه هغه څوک چې هغوی یو 15 آیات و حدیث موږ ته زده دي موږ ته ویلي په دروغو باندې موږ مغه پسې تلي اوس ګوره زه دا خبره نه تکراروم خوند نه کوي ځکه چې نورې خبرې ټولې ځوانه زه بخښنه غواړم زه تا ته لږ په دې کې بیا ما نه یېرېږي ذهن نه مې وځي زه تا ته د دې ملا لږ تعریف کوم لږ تعریف یې درته کوم چې دا لیدونکي اورېدونکي هم تقریر موږ څومره کسان ګوري 699 کسان هم ګوري موږ په افغانستان کې 3 ډلې علما لرو یوه ډله چې دی د تور انګریز د پنجابي پلویان دي دویمه ډله انګریزي مولا دی درېیمه ډله هغه علما دي چې د الله او د رسول خبره کوي لاسونه په وینو سره نه دي وطن ولا ګران دی ولس ولا ګران دی او دین نه بدنامي د اسلام د بدنامۍ دپاره کار نه کوي دغه علما د پیغمبر علیه السلام په وارثینو کې راځي د دغه علماو ما او تا قدر کوو چې کوم په صحیح معنا د پیغمبر علیه السلام په وارثینو کې راځي دغه تورمخي پنجابي انګریز پلویان چې پوله لوزي مکتب دي سیزي او شبخانه دي سیزي او هیواد کې ستا جګړه او جنگ ګرم کړی دی یو دغه پنجابي مولا دی میراب هم نیولې منبر هم نیولې جومات هم قبضه دی ولایت هم قبضه دی وزارت هم د دوی په قبضه کې دی ریاست هم د دوی په قبضه کې دی او غر او په غره کې هم دوی ناست دي دې ته وایي پنجابي مولا انګریزي هغه مولا چې د غازي امان الله خان د دور نه د افغانستان خلاف جګړه شروع کړې ده تر د نن ورځې پورې دا معلوم مولایان دي ګوره ولس هم پیژني د کې شک نشته نو موږ به داسې کوو چې کله هم د مولا خلاف خبره کوو موږ به مولایان په 3 ډلو تسخیمو انګریزي مولا او د تور پنجاب د تور انګریز ملګری او یو هغه علما چې د الله او د رسول خبره کوي دا هیواد ولا ګران دی ویني نه تویوي وطن کې او د دین د بدنامۍ دپاره هم کار نه کوي نو په دغه کې به خیر دی څه فرق کوو سره بیله وبیه نو موږ به ښه او بد ټول په یو نوم نه یادو ما په افغانستان کې داسې یو عالم لیدلی چې شپه ورځې ژړل
مالوالي مولوي صاحب وی ولا دینم تباه شو مالوالي وی په اسلام کې دا نشته چې انسان څمله وه په چاړه یا لاله وه او سر ته پرې کوه وی په اسلام کې دا نشته دی چې ته په عام ولس کې ځانمرګ برید کوه او ټول خلک وژنه هغه ویل چې کلمه یې ویلي ته یې نشي وژلی حتی کافر چې تا ته ضرر نه رسولی ته یې نشي وژلی شال پاچا صاحب ډېر ښه دا موضوع نوره موږدېږي دوستان ډېر هم په تمه دي پاچا صاحب راځه د اسدالله خالد او د امرالله صالح چې ټاکلي دي او د اسدالله خالد هغه شعر چې ما پاس عنوان هم راکړی وی چې سر یې وهو سنګر یې نیسو یعنې دا هغه چې سر ورکوو سنګر نه ورکوو د هغې یوه نمونه ده سر یې وهو سنګر هم ترې نیسو د دغو خبرو ملاتړ څومره او دغه دوه کسانه په دغه پوسټونو کې د پاکستان خصوصا د پاکستان دغه ظالمو جاهلو مرتدو چې نومونه پرېږدي د دې په وړاندې به د دوی هغه پالیسي څنګه وي یاره زه خو د غني نه ډېر ناراض او ډېر خفه یم او ګیلې ترې لرمه ښه ډېرې خو دومره به ویم چې د دې دوو کسو په ټاکنو کې زه د ده نه مننه کوم د ډېر ښه ګام پورته کړ په ځای ګام یې پورته کړ هر هغه څوک چې د افغانستان ولا ګراني د افغانستان ګټې ولا ګراني موږ د دوی ملاتړ موږ یې استقبال کوو موږ ترې نه مننه کوو او د وزیر دفاع نه خو ته داسې فکر وکړه چې زه ټول عمر غلام یم د ډاکټر صاحب نجیب د شهید خبره چې یاده کړه او لقب یې ورکړ نو یاره نو زه ته ډېر قربان او زار شم د ده نه زه هم ما بلکل زما د زړه خبره یې کړې زه نه خلقي یم او نه پرچمی یم ګوره دا دام درته ویم نه خلقي یم نه پرچمی یم صرف د ډاکټر نجیب باندې چې کوم ظلم شوی زه د هغې ظلم خلاف یم چې زما د هیواد یو پیاوړی شخص باندې ظلم پنجاب وکړه پاکستان او پړی مزدورانو غلامانو په غاړه واخیسته نو زه د وزیر دفاع ته به دعاګانې کوم او بس زه به د ده ملاتړ یم او تر مرګه به یې ملاتړ یم یعنې ستاسو نظر باندې تاسو شان پاچا صاحب تاسو اسدالله خالد وپېژنئ هغه د وزیر د سرحداتو تیر شوی د هغه یو وخت کې رئیس د امنیت ملي هم تیر شو چې ایسه مخکې له مخکې پلان ونیو چې دا سړی ډېر خطرناکه ده هغه د په بېادبي د مافي په مورزادیو کې ورته شی راتېر کړ د یو ښځې د یو خسر په واسطه یې هغه انتقال کړ بیا یو چې هغه دې سره ډېر وخت نه ملګری و اسدالله خالد سره اطمینان یې پرې درلوده هغې په خپل مورزادیو کې پټ کړه او ویې وړه دی مخامخ انتحار یې پرې وکړو خو خیر بالاخره هغه زموږ اتل ده اسدالله خالد صاحب واقعیت یو عالي فکر لري او د وطن په وړاندې خنګې ځلوي ستاسو په نظر باندې د پاکستان دغه ستراتیژي چې اوس مثلا په موږ باندې اپلای کوي یا زموږ په بارډر باندې تیری کوي موږ خاورې نیسي موږ باندې ډزې کوي موږ ولس وژني موږ باندې بم د په وړاندې به اسدالله خالد څنګه غبرګون وښیي آیا وبه یې ښیي که نه ستاسو په نظر باندې تاسو مشران یاستئ تجربه زیاته لرئ ولا دغه دی ځوانه یو خو دې نه منل شوې کرښې ته بارډر مه وایئ دا د ډیورنډ پوله ده کرښه ده کرښه ورته وایي بارډر مه وایئ ژوند کې بارډر مه وایئ بارډر نه دی دا نه منل شوې د ډیورنډ لاین پوله ده دا پوله ده صحیح ده دا پوله ده دې ته به بیا بارډر نه وایئ دا بارډر صحیح ټکی نه دی دا د پاکستان په ګټه ټکی دی دا به نه وایئ ډیورنډ پوله نه منل شوې پوله ډیورنډ پوله بس داسې ده چې دغه دواړه چې دي وزیر داخله او وزیر دفاع دوی به افغانستان بچ کوي او افغانستان ته به نجات ورکوي انشاءالله امید دی پوره امید دی خو زه د امرالله صالح نه غواړم چې د ډاکټر نجیب یاداوري وکړي که یاداوري ونه کړي زه به دې ته وایم چې ته ډېر د تعصب نه ډک سړی او ته متعصب یې دا به ورته وایم خامخا به ورته وایم دا به د ډاکټر نجیب خامخا یاداوري کوي یوه مسله بل پاکستان احتجاج کړی دی غني ته چې دا دې ولې ټاکلي موږ په دې خفه یو وایي موږ په دې خفه یو نور څوک به دې ټاکلی وی دا خو خلک دا لا بله معامله ښه واه چې دا خو مو ډېر غلط کار کړی
هغوی خفه دي په دې باندې، هغوی په دې خفه دي، هغوی په دې خفه دي. نو زما پوره دا امید دی چې دشمن ته به ماتې ورکړي، انشاءالله امید دی دشمن ته به ماتې ورکړي. او هغه افغانان دي ټول زنده‌بادي چې افغانستان ولا ګران دی، د افغانستان ملي ګټې ولا ګراني، افغان ولس ولا ګران دی، او پاکستان له د دشمن ملک خطاب کوي. دغه ځوانان دي او افغانان دي ټول زنده‌بادي. ستانه ډیره مننه، بل ملګری راواخله او که چا کوم سوال کړی زه حاضر یم. ډیره مننه، بریالی اوسئ. په مخه